یار زه څه ووایم دا اوس وګوره زه کرکه زه خپل نوم نه دا څنګه لرې کړم کټي کې ها ګوره ته زما ترور زوی یې دا چلونه مه کوه ته ولې ما مجبوروې یار ها ملګرو دا وخت په ټیک ټاک باندې چې تاسو ته څه ښکاري که نه تاسو په دې سکرین باندې کتی شئ زه تاسو ته وایم دا زموږ د پښتنو ډېر کلک او ډېر غیرتمند ځان ته وایي هغه سټاران دي او موږ ورله دونه سپورټ ورکړی دی چې په لکاو چې کم دی هغه د دې فالوور دي که تاسو د دې ویډیو ته وګورئ که نه نو زه هریان دایمه چې واقعي پښتانه داسې دي او داسې قسمه ویډیو جوړوي دا وخت چې کوم دی تاسو په سکرین باندې دا دی کتی شئ ښه ګورئ ښه او په دې کې لکه یوازې یو کس نه لکه هر کس په دې کې انوال شوی دی چې کم ځان ته د پښتنو سټار وایي دا ګوره نو دا پښتانه دي او که بې غیرته دي تاسو په دې وخت په دې سکرین باندې تاسو ګورئ زه خو لکه نور څه به نه وایم خو کم که د بهر ملک خلک آیا چېرته سرچ ورکړي چې آیا د پښتانه څه قسمه قوم دی دا لکه دي څوک نو هغه که چېرته سرچ ورکړي او داسې قسمه مخلوق ورته راواوړي نو به بیا څه سوچ کوي چې آیا واقعي ټول پښتانه داسې دي لکه د حد د شرم کم هغه حد چې دی هغه یې کراس کړی دی مختلف قسمه داسې ویډیو مخې له راځي زه اریان دي ته چې زمونږ کوم ماشومان چې دي د پښتنو هغه هم ټیک ټاک او دا شیونه کوي نو که هغو له مخې له ورشي به کم سوچ کوي او وایي به چې آیا دا لا څه قسمه چلونه دي نو دغه کومه ویډیو دغه معلوماتو راغلي ما ولې غوښتل تاسو سره شریک کړم انشاءالله بل ویډیو کې ملاوو الله حافظ